ما په ټول عمر د ذات په حواله کیسه نه ده کړې خو نن د مثال په طور پورې ځاته ته پېښ کومه مونږ چې آی ډي پي شولو زه نن هم د یو غریبې کورنۍ انسان یم نو مونږ اته کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه کمره را کړې وه زما مور پلار او ټول خویندې ورونه مونږ پوره 14 کسان په یو کمره کې اوسېدلو زه به په هاسټل کې هم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کېږي چې خپل په کرایه کور واخلې ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي چې زمونږ په کور کې اوسېږي دا ټولو په پیغورونو کې ژوند کړی دی دا د آی ډي پي ژوند څه اسان ژوند نه و دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی ما ډېر عزتمن خلک لیدلي دي ما ډېر قدرمن خلک لیدلي دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل